کابل ښار ورځ تر بلې پکې جنایي پیښې په ډېرېدو دي. ان په رڼا ورځ د وسلې په زور له خلکو پیسې، موبایلونه، موټر او نور توکي لوټل کېږي. د شپې لخوا ښاریان په لارو کوڅو کې ډاډه تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي. 2 ورځې وړاندې سهار وخته په عامه لار باندې زه د پوهنتون پر طرف باندې روان وم چې یو 3 په وسله سمبال ځوانان مې مخته راغلل. په لومړي سر کې زما په وهلو او ټکولو باندې پیل وکړ. له هغې وروسته یې وسله هم راوباستله راباندې. ما د درد احساس هم ډېر زیات درلوده. هر څه چې راسره و 3 نفر تالاشي کړلم، هغه یې راڅخه واخیستل او ولاړل. یعنې دغه 3 اشخاصو نه یې ماسک درلوده، نه یې هم سر باندې سمان درلودلو. دغه عمل یې ډېر یو ساده شکل باندې ترسره کړل. یعنې هغوی داسې یو فکر نه کوو چې یو جرمي عمل ترسره کوي. کله چې له ما څخه زما سامان واخیستل، ډېر په عادي شکل باندې زما له خوا ولاړل. ما ته اجازه راکړه چې زه هغه ساعت درکړم. بختار یې راکړ که ودرېدلې زه دې ولم. اوس د امنیتي او جنایي پیښو زیاتېدو چارواکي له مجرمینو سره جدي چلند ته اړ ایستلي. تېره شپه ناوخته د کورنیو چارو چارسمبالی وزیر د کابل دروازو او امنیتي حوزو او پوستو ته ورغلی او پولیسو ته یې د غلو د ویشتلو امر کړی. کله چې مجرم سره مخ کېږئ ویې ولئ، اصولو خو یې پوهېږئ، په پښه یې ولئ، په بله پښه یې ولئ. که څوک دعوه کوي د هغوی دعوه د کورنیو چارو وزارت سره ده. ما د کورني امنیت رئیس ته ویلي هیڅ پولیس د بیله دی چې ما ته یې په اړه راپور نه وي راکړل شوی، څارنوالۍ ته معرفي نه کړي. نو تاسو په جرأت سره د مجرم پر وړاندې مبارزه وکړئ. پر غلو د ډزو امر وروسته له هغې کېږي چې پر پولیسو نیوکې زیاتې شوي چې غلو او نورو مجرمینو سره لاس لري او قانوني چلند نشي ورسره کولی. کابل ښاریانو د امنیتي وضعیت په تړاو د غږ پورته کولو او اندېښنو ښودلو لپاره په ټولنیزو شبکو کې د کابل خوندي نه دی کمپاین پیل کړی. په دغه کمپاین کې د خواله رسنیو کارنو پر پولیسو او امنیتي چارواکو توندې نیوکې کړي. د ځینو پیښو ویډیوګانې او د هغو کسانو کیسې او عکسونه یې شریک کړي چې د کابل د ناامنۍ قرباني شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د امنیت ښه کولو لپاره یې لوی شمېر کسان د مجرمینو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست تېره شپه د کابل امنیتي غونډه راوغوښته او د کابل امنیتي ټیم ته یې سپارښتنه وکړه چې د کابل امنیتي وضعیت ته تغییر ورکړي. موږ په 45 ورځو کې نږدې 800 تنه د مجرمینو نیولي دي چې هغوی بایومټریک شوي دي او ځینې دوسیې هم څارنوالۍ ته سپارل شوي. پر پلازمین کابل سربیره د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو او ښارونو هم له ورته پیښو راپورونه ورکول کېږي. تېره ورځ د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي وضعیت ارزونې ترڅنګ په کابل کې د امنیتي ستونزو په تړاو بحث کړی. د ویاند په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت په چټکۍ سره د کابل امنیتي میثاق پروګرام پلي کوي چې ښار کې ډاډمن امنیت ټینګ شي. خو د وخت په تیریدو به معلومه شي چې دا پلان د خلکو خوندیتابه کې څومره بدلون راوستلی شي. نجما زلا، کابل.